جناب زمونږ جومات چې کوم دی دا چونکې وړوکی نن پې کار شروع شو شهیدکۍ لګیا دي کسان په دې وجه باندې لایو راغلم تاسو کتلی شئ دا جومات چې کوم دی وړوکی شوی ډېر زیات دغه ځای مو سره رانیولی دی باندې موږ مخکې ویډیو کړې وه او خو بهرحال دی باندې اوس کار شروع شو مقصد مې دا دی چې کوم هم داسې صاحب ثروت خلک وي د چا هم څه نه څه وس کېږي نو ضرور خپل امداد خپله مرسته وکړئ مولانا صاحب خبره دا کار الله د چا نه اخلي که نه قاري صاحب را پرېنودې په قلاره ګورئ قاري صاحب لږ ښکته شه لایو ده لایو په قلاره لږ را پرېنودې حوصله سره کار کوئ دا ته پکې څه ووایه که نه دا جومات حوالې سره لږ بالا خلک ستاسو اواز ځوري که نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم عزتمندو السلام علیکم زمون ستار بانډه ده د بدرګۍ سره نږدې زما ثواب ګل نوم دی او د کلیوالو په ما د مشرۍ لږ اعتماد کړی دی نو عزتمندو زمونږ دا جومات جوړېږي او زمونږ دا خلک ډېر زیات پسمانده دی دیاړي دي پکې داسې خاص نوکر هم پکې نشته ستا بې جایداد هم دلته څوک نشته دی ټول هغه خلک راغلی دی چې څوک په کړی اوسي کچه کورونه دي پاخه کورونه هم پکې کم دي څوک سر دیاړي لاړ شي ماښام راځي د جومات کې موږ خپل وس دس وکړو او باقي دغه لنټر خبره ده باقي د جومات د جوړېدو خبره ده الله د ټولو مسلمانانو له طاقت ورکړي چې په دې کې خپل حصې امداد وکړي او دا خو علما وایي چې جومات جوړېدو او باچا وایي چې دې کې نو چا یو خښت هم نه لګي ګلکار ته یو ابۍ به وي خښته بار راوړه او ته ابۍ باچا رانه سر کټ کړو خو چې کله باچا سې په دوره تللی وراړو یو خښتې ابۍ بیا خښته راوسي بچي زما نه خښته پکې ولګوه چې څنګه وي راکړه ابۍ چې تا نه خلاص شم چې باچا صاحب کله جومات وشو جوړ شو نو دی خوب ویني په جنت کې یو دوه محلونه ولیده نو دی وایي چې دا د چا دی وي چې دا یو ستا دی او یو د هغه ابۍ دی نو وایي چې ما خو جومات جوړ کړی هغې له یې پسې کې ورکړو وي هغې پکې یو خښته لګولې باچا صاحب سر راغی او ګلکار ته تا ته ما نه وي چې یاره په دې کې به څوک یو خښته هم نه لګوي وي باچا صاحب د ابۍ نه ډېر مجبور شوی وم نو ځکه مې لګولې وې ښه وې دا جومات شهید کړي چې الله تعالی چې دې کې هر څوک حصه والي والله هر چا له محلونه ورکړي نو عزتمندو د چا چې څه وس کېږي خپل وس مطابق امداد پکې وکړئ موږ به چاته ویلي هم نه وي خو زموږ دا خلک دا علاقه هم ډېره پسمانده ده او دا خلک ډېر غریبان دي ټول دیاړي مار دي ستا بې زیاده دلته یو کس هم نشته دی زما ثواب ګل نوم دی او والسلام الله د ټول عزت وکړه الله ټول عزتمند کړه ډېره زیاته مننه الله هم قدر وکړه قدرمندو کتونکو دا زموږ د کلي مشر ستر دوی ډېرې هلې ځلې ډېرې منډې تړلې دی کار ته چونکې په خپله باندې ولاړ دی او د دې دا خبرې تاسو واورېدلې او باقي دغه کار دی شروع دی کلیوال هم ولاړ دي ټول خپله مرسته او خپل امداد کوي د لاس خو مالي هر قسمه خو چونکې دا جومات ډېر زیات غټ دی که نه دې باندې لنټر هم دی او ستاسو د وړاندې دغه هر څه قاري صاحب قاري صاحب راشئ که نه تاسو څه ویل غواړئ خلک هم ګوري دا ټایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ زموږ د جومات پیش امام صاحب دی ټولو ته سلام
سلام دې بادا ماشاءالله دا څنګه تاسو وینئ پوښ د کار روان دی مسجد الله والا کور جوړیږي مو سوچ وکړو چې یار مطلب لکه دنیا په مخ باندې مو اکاونټ کله جوړو کنه نو په هغه اکاونټ کې مو پیسې اچوم هغه اکاونټ کې زمونږ والا پیسې چې کوم دی هغه سیو وي کنه بیا هغه سي هغه لکه بربادیږي نه بربادیدونه بچ شي نو یو د دنیا والا اکاونټ ته یو د آخرت والا اکاونټ ته آخرت والا اکاونټ دغه دی چې کم مال داسې مال وي چې هغه مو تاسو الله په لار باندې الله په نوم باندې خرج کوو نو هغه د الله سره پوښ ته امانت کې خولو او الله رب العزت په خپل باندې پوښ دي شي ولا حکم فرمایي پوښ چې امانت کې خیانت ما کو بندا ته دا حکم فرمایي نو بیا به الله رب العزت په خپل امانت کې څنګه د سره خیانت کوي یا نه مسوا لکه مو تاسو یو روپے په الله په کور باندې ولګو نو الله رب العزت دې ولا څومره اجر راکړي آدم علی السلام نه ونیسه دنیا اخري انسان پر هیڅ کې حساب نشي لګولای نو دې سره چې کوم دی الله رب العزت دې باندې زیات اجرونه لکه دې سترګې نه پټ دي کنه چې اجرونه څومره اجرونه دي لاغه اوس پرې چې ته یو تفصیل نه دی بیان کړی چې یاره دا اجرونه څومره اجرونه وي نو دې نه مسوا چې کوم دی دا یو اکاونټ جوړول آخرت کې خپل ځکه دنیا والا اکاونټونه چې کوم دی هغه د نمو د مرګ سره چې کوم دی ختم شي خو د آخرت والا اکاونټ ختميږي نه بلکې دې کې به خلک منځونه کوي وسره به تلاوتونه کوي ذکر اذکار به وي وسره به جمعتونه پکې تیاریږي دین والا شوبې به ژوند کېږي تعلیم او تعلم به پکې کېږي تبلیغ والا مهنت به پکې کېږي ان شاء الله تعالی نو څومره ملګری دي د سره پوښلې د زړه د اخلاص نه مرسته وسره وکي او خپل آخرت چې کوم د جوړ کی لکه سړک کور خپل دنیا والا کور جوړوي کور والا فکر وی سره همدغه چې کوم د مو تاسو والا آخرت دی نو ګوره پوښلې آخرت چې کوم د مو تاسو له مقصد دی او دنیا چې کوم د دارالاسباب د کې له مو مختصر باندې ژوندۍ تیرو لکه څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوښلې د کې مختصر ژوندۍ تیر کړی دو او حضرت علی رضی الله نو لکه عمر رضی الله عنه چا پښتنه وکړل چې یا امیر المؤمنین دنیا په باره کې څه وایي لکه دنیا څومره مختصر ده نو امیر المؤمنین څه فرمایي چې یاره لکه د کور په یوې دروازې باندې رانهوځي په بلې باندې ووځي بس دا دنیا والا زندگی ده آخرت والا نه ختمېدونکې زندگی ده آخري خبره بس چې کله حرمین شریفین پوښلې الله رب العزت حکم کوي چې یاره ته جنت له لاړه شه نو حرمین شریفین به ځان سره داغه کوي جړه فریاد کوي چې یاره زه خو یوازې نه څم ما خو نور چې کوم دي دا ډېر شخونه دي هغه شخونه مدرسې دي د جوماتونه دي پوښلې دا جوماتونه به د جوماتونه به انکار کوي چې الله مونږ همداسې نه شو تللی هغه خلک چې دغه جوماتونه آباد کړي دي نو بیا هغه خلک چې کوم دي الله رب العزت به هغو ته حکم وکړي هغه خلک من چې کوم دي جنت ته داخل کړي که نه نو په عبادت باندې چې لکه دومره غټ اجر پکې ملويږي بیا یو کس چې کوم دی د الله والا کور جوړوي نو په هغې باندې به څومره اجرونه ملويږي نو دا د غیب والا سودا ده پوښولې نو کوم کس د غیب والا سودا کوي او څومره یعنی تعاون پکې کوي د خپل ځان دپاره کوي یعنی دا ونه وایي چې یار په کلي باندې ما احسان وکړو یا مې په دې باندې احسان وکړلو که نه څوک په چا باندې احسان نه کوي بس خپل آخرت دپاره چې کوم د څه نه څه جوړ کړي یو اکاونټ هلته کې کلاو کړي ډېره مننه جزاک الله خیر صاحب ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دغه تاسو وکتلو او دې نه علاوه که څوک مرسته امداد کول غواړي ما ته خو دغه نه دی یاد دا خو کال نمبر چې کوم دی 0343 91 81 339 0343 91 81 339 تاسو رابطه کولی شئ انشاءالله لایف دلته میسج او دغه هم کولی شئ ستار بانډه د بدرګۍ سره نږدې دغه علاقه ده او میسج هم کولی شئ واتساپ هم کولی شئ که څوک په خپله راتلی شي دا ضروري نه ده چې یو سړی د پیسې راوړي مطلب موږ دا نه وایو صرف پیسې که د چا د کرش وس کېږي که د چا مطلب د سیمټو وس کېږي د چا د سریې وس کېږي دلته په خپله باندې راوړی شي ځکه دا د الله کور دی او ډېره زیاته مننه او مهرباني وکړئ که د چا نور څه وس نه کېږي کم از کم دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې کوم صاحب ثروت خلک دی چا د الله تعالی څه نه څه وس ورکړی دی چې هغوی ته دا ویډیو ورسي نو دغې باندې مو الله تعالی تاسو له اجر درکړي کم از کم زه دا خو هر سړی کولی شي چې د شیر دی بټن له یو ټک ورکړي او هر چا ته دا ویډیو ورسي خو د چا وس نه کېږي نو هغه ضرور دا وکړي چې دا ویډیو مخکې شیر کړي چې هغې خلکو ته ورسي او دلته ډېر زیات تکلیف وي هغې وجه ده د اوس هم وریاض د باران شي نو دا خلک هم دغه شان ولاړ وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ دغه چې کوم دی ستاسو د وړاندې او الله هم ډېر خوشحال لره انشاءالله زه به بیا هم راځم بیا به هم راځم